ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. دا یو ډیر لوی ابتکار دی چې د کار او امور اجتماعي وزارت کړی دی چې د کار ملي کنفرانس منعقد کړی دی. زموږ او ستاسو په وطن کې په اوسني حالت کې تر ټولو ډیره اړتیا د افغانستان خلکو ته د کار پیدا کول، هغوی ته د معاش او د کور د نفقې د برابرولو اسباب مهیا کول، چون دا د حکومت او نظام له لویو مسؤلیتونو څخه دی او دا مسؤلیت په نظام کې بیا همدې وزارت ته راجع کیږي. امید لرو چې دوی به په دې برخه کې نور هم کوچني ګامونه واخلي ترڅو د افغانستان ولس چې تر ډیره حده د بیکارۍ څخه شکایت کوي دا ستونزه او دا مشکل یې رفع شي. لکه څنګه چې مخکې ویناوالو یا پرون ځینې بیانونه وسول او بعضې وعدې به سوي وي او یا پرمختګونه به بیان سوي وي. اوس هم الحمدلله تر ډیره حده پورې د ډیرو فابریکو په توسط او د هغوی د ایجاد په وجه باندې خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. دا چې خلکو ته د کار پیدا کول، خلکو ته د خدمات وړاندې کول، د خلکو د دې ولس احتیاجات پوره کول، د هغوی هغه ضرورتونه ورپوره کول چې هغه پر یو نظام پر یو حکومت باندې د هغوی حق وي او ترڅو نظام وکړای شي چې د هر څه ترسره کړي تر ټولو اول ضرورت دی چې فضا مساعده شي. ودې ته کچيري فضا مساعده نه وي بیا په هغه صورت کې دا هیڅ هم نشي ترسره کېدلی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لسیزو کې کتلي دي چې فضا مساعده نه وه، جنګونه وه، مشکلات وه، ستونزې وې. په هغه وخت کې هیڅ چا هم نسوه کولی چې په دغه سطح باندې لکه څنګه چې په دا دریو کلونو کې و خلکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده، د خلکو ته خدمات وړاندې شوي دي. زما په فکر په دا تیرو څلور نیمو لسیزو کې به نه وي شوي ده. نو دا فضا چې د تر ټولو لومړی ضرورت لري چې امنیت تامین شي، استقرار او قرار رامنځته شي، خلک مطمئن شي، ولس مطمئن وي که د کوره څخه راوځي تر دوکانه تر خپل یو تجارت او تر روزګار راځي او بیرته کور ته ستنیږي، باید دی مطمئن وي او خپل ځان په امن باندې احساس کړي. تاجر که پانګونه کوي باید مطمئن واوسیږي چې زما د پانګونه بې ځایه نه ځي او زه د خپلې دغې پانګونې په توسط هم د ځان دپاره هم د خپل ولس او نورو مسلمانانو او خلکو دپاره زه زمینه مساعده ولی سم، د روزګار، د ژوند، د زندګۍ، د اقتصاد. هر کله چې دوی باوري سي بیا انشاءالله د افغانستان خلک هغه که تاجران دي، که لوی شرکتونه دي، که د فابریکو خاوندان دي،
ټول ان شاء الله افغانان دي، همت لري، عزم لري، هوډ لري. بیا ان شاء الله دوی ځانونه شاته نه اچوي او کوشش به کوي چې خپل تر وسه پورې د خپل وطن په آبادولو کې او د خپل ولس دپاره د خدماتو په وړاندې کولو کې د دې وطن د ښېرازۍ دپاره به دوی کار کوي، خدمت به کوي. موږ ان شاء الله ورڅخه مطمئن یو. خو دا ډاډ او اطمینان هم ورکوو چې ان شاء الله ستاسو دپاره دا زمینه اوس مساعده سوې ده. موږ شپه او ورځ پر دې باندې کار کوو تر څو د هېواد هر وګړي ته په هر قیمت چې وي امنیت تامین کړو، دفاع ورڅخه وکړو، عزت یې وساتو، د مال، اولاد او ناموس حفاظت یې. الحمدلله چې تر ډېره بریده بلکې که ووایو په کامله معنا باندې موږ په دې باندې بریالي سوي یو د الله جل جلاله په نصرت. بیا هم هوډمن یو، اراده لرو، عزم لرو چې موږ د خپل ولس د خپلو تجارانو ورونو د خپلو مشرانو او کشرانو د ټولو په خدمت کې یو. هغه مسؤلیت چې امنیتي ارګانونو ته راجع دی ان شاء الله چې په پوره متانت او اخلاص سره به یې سرته رسوي او تاسو ته اطمینان درکوو چې تاسو په هره برخه کې کار کول وغواړئ، پانګونه کول وغواړئ، تجارت کول وغواړئ، تاسو کولای شئ چې ترسره یې کړئ او هیڅ ډار هیڅ خوف ونه لري. بیا هم موږ هلې ځلې کړي دي، که څه هم دا زما مسؤلیت نه دی، خو که کم خارجي سفر ما کړی دی هلته زما د هغو موضوعاتو چې هلته د هغوی د مشرانو سره ورباندې بحث وکم، لومړیتوب مو زموږ خلکو ته، هلته اوسېدونکو مهاجرو ته، کارکوونکو ته سهولتونه برابرول، د ویزو او نور مشکلاتو د حل په برخه کې او افغانانو ته هلته د کار زمینه مساعدول او هغه سهم ورکول چې نورو هیوادونو ته ورکول سوی دي. دا زموږ هغه جدي غوښتنه د دوی څخه. دا چې دا مسؤلیت مستقیما موږ ته راجع هم نه دی، بیا هم موږ دا هڅه کړې ده. نو هغه خلک او هغه ملګري چې دا مسؤلیت په غاړه لري هغوی به ان شاء الله په دې برخه کې شپه او ورځ پر ځان یې وکړي او ډېرې هڅې او کوشش به کوي تر څو شته ستونزې له منځه یوسي او د افغانستان هر وګړي ته خدمات وړاندې کړي او کار ورته وکړي، زمینه ورته برابره کړي تر څو ټول ولس مو خوشحاله، ښېرازه، مطمئن او په خپلو پښو تکیه او ولاړ واوسېږي. الله جل جلاله دې نظام ته، دې حکومت ته، خصوصا د کار او امور اجتماعي وزارت ته توفیق ورکړي چې په دې برخه کې ښه کار وکړي، ښه خدمتونه وکړي او د ولس ټولې غوښتنې په پام کې ونیسي او ورپوره یې کړي. ستاسو څخه مننه کوو. الله جل جلاله مو راتګ او الله جل جلاله دې دا کنفرانس بریالی ولري. ستاسو راتګ دې الله جل جلاله قبول کړي. الله جل جلاله ته امید لرو چې دا کنفرانس به کامیابه کیږي او د دې کنفرانس په نتیجه کې به موږ او تاسو ښې لاسته راوړنې ولرو او ډېرو هغو کارونو ته به مو فکر او پام سي چې تر اوسه متوجه نه وو، خو په هره برخه کې به کار کوو، کوشش به کوو ان شاء الله چې کامیابه به یو او پرمختګ به لرو.